افغانستان کې د ماشومانو لپاره یوازینی روغتون چې هر ورځ ورته زر نوي ناروغان راوړل کیږي. ډیری داسې ماشومان چې ژغورنه یې شونې ده دلته مړه کیږي. جګړې دې هېواد ته بشري ناورین راوړی، نو ځکه امریکایان ترې ځي. سږکال د ټول افغانستان نیمایي کوچنیان له خوارځواکۍ سره مخامخ شول او ډیر به یې تر 15 کلنۍ ژوندي پاتې نشي. سبحان اوس 2 کلن دی، تر پروسه کال ګرځېدلی شو. مور یې فرشتې راته وویل چې داسې ورځې هم وي چې دوی هیڅ نه لرل او د خوړو رانیولو لپاره پور اخلي. هغې وویل کله چې ترې ماشومان د خوړو غوښتنه کوي نو ډیره خواشینې شي ځکه خواړه نه وي. په بل کټ کې 3 کلنه ګلپري ده. مور یې موږ ته وویل ډاډه نه ده چې ژوندۍ به پاتې شي. د 4 کلونو پرتله دلته اوس 6 برابره کسان د ژوند لپاره اړینو مرستو ته اړتیا لري. د روغتون مشر ډاکټر محمد قریشي وایي که دا جګړه نه وای نو افغانان به له بېوزلۍ خلاص شوي وای. د نړۍ لپاره په ځانګړي ډول سترو هیوادونو ته زما پیغام دا دی چې له افغانستان سره د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ما د ولسمشر له لومړي مرستیال وپوښتل چې آیا دا سم وخت دی چې امریکایي سرتیري وځي؟ موږ باور لرو چې ماموریت سر ته نه دی رسېدلی. طالبانو له القاعدې ځانونه نه دي بیل کړي، خو زه دوی ته د یوه ملګري او متحد په توګه وایم چې د تایید له میکانیزم پرته په طالبانو باور کول یوه وژونکې تیروتنه ده. ستاسو په فکر نړیوال باید د القاعدې د ګواښ په اړه څومره اندېښنه ولري؟ خورا ډیره او ژوره. دوی کولی شي دې وتلو ته هر ډول نوم ورکړي، خو ترهګره ډله به د دوی وتلو ته د ماتې، تسلیمېدو او تېښتې په نوم ورګوري او دا کار به پخپله په ټوله نړۍ کې ترهګریزې ډلې پیاوړې کړي. دا به د لویدیځ لپاره یو ګواښ وي، خو د افغانانو لپاره رښتینی حالت چې همدا شیبه ورسره مخ دي. موږ د هغه ولسي وګړي د کورنۍ لیدو ته ورغلو چې په دې وروستیو کې وژل شوی دی. زما د وژل شوي زوی نوم نوروز و. هغه زما یوازینی زوی و. هر څوک پرې خفه دي او راته وایي چې زوی دې ښه سړی و. ژوند مو ورسره ویجاړ شو او وګورئ موږ په دې خونه کې ژوند کوو چې هیڅ شی پکې نشته. یوازې ماشومان یې پاتې شول. دا د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ده، خو داسې برېښي چې دا جګړه نه افغانستان او نه هم د امریکا لپاره پای ته رسېدلې ده.